پیسې به راباندې ورکړې ټوټې ټوټې به مې مړ کړي هېڅ شک نشته زورور یې عوام کمقل عوام به ځان سره ملګري کړي دماکه به راباندې وکړي دمکیانې دې را روانې دي په واټسپ باندې او په یو ځای او په بل ځای ټولو دسیسو څه نه خبر او څه نه ناخبره مړ به مې کې وبه مې وژنې ورک به مې کې خدای اسلام والله که در سره ومنم چې دا کم دی په پاکستان کې راځي. له پېښوره ریپورټونه وایي مفتي منیر شاکر د شنبې په ورځ د مارچ 15مه په یوه چاودنه کې له ټپي کېدو وروسته مړ شوی. د ریپورټونو پر بنسټ پر ښاغلي شاکر د پېښور ښار په ورڅیرمه ورمړ سیمه کې د هغه جومات دروازه کې چې د لمانځه لپاره ورتللو پر بمي چاودنه شوې. عیني شاهدانو ویلي بم وار له مخه ځای پر ځای شوی و. له چاودنې وروسته دی او 4 نور لمونځ کوونکي په ټپي حالت کې نږدې روغتون ته لیږدول شوي وو، خو ډاکټرانو په وینا منیر شاکر د سختو ټپونو له کبله روغتون کې ساه ورکړه. خاصتا د قرآن ملګري ټول ملګرو ته د مفتي صاحب شهادت مبارکي ورکوم. زما والد صاحب و ستاسو روحاني پلار و شهید شو، نن هغه زموږ په منځ کې نشته، خو د جنازې او د کفن او د دفن خلک خبرې کوي. تر هغه پورې مې هیڅ سوچ نشته، نه د کفن نه د دفن نه د جنازې، تر څو پورې چې زما هغو افسرانو نه تپوس نه وي شوی چې کوم افسرانو ته زه ځای ته ورغلی یم، سی ټي ډي تاڼې ته ځای ته ورغلی یم، داود ایسیچو ته، کرم الهي ایسیچو ته، دغو ته ایس پي اعتراض خان ته، سی سی پي ته، دا نور چې کوم دي کوم ملګرو ته چې ته ورغلی د هغو نومونه به ته والې دوی ته موږ ورغلي یو. بار بار موږ وتل چې موږ ته خطره ده، موږ ته تریټس دي. د هنګو ډي سي اوسه پورې زما لیسنس چې کومې اوسه پورې هلته پرېښې ودرولې وي چې دا شیډول 4 کې د لیسنس زه نه ورکوم. د پېښور ډي سي زما لیسنس نه کولو کلیر کولو چې دته د لیسنس ورشي، زه د پی سی ایل کې اچولی وم. تا زه په دې څلورو لاسونه ورته تړلی وم چې مه کوه دا سړی شهید شي، مه کوه دا سړی څوک د منځه ویسي. د پېښور لیډي ډرنګ روغتون ویاند محمد عاصم په وینا مفتي شاکر ټپي شوی حالت کې روغتون ته وروړل شوی او چاودنه کې یې سخته ژوبله شوې وه. د روغتون ویاند په وینا د وینې زیاتې کچې بایللو له امله مفتي منیر شاکر ژوند بایللی. د ورمړ تانې افسر نور محمد ویلي مفتي منیر شاکر چې د مازدیګر لمانځه لپاره جومات ته ننوت، هماغه وخت له مخکې ایښودل شوي چاودېدونکي توکي وچاودېدل چې په ترڅ کې یې مفتي منیر شاکر په ګډون 4 کسان ژوبل شول او ټول روغتون ته ولېږدول شول. بل پلو د پېښور پولیسو افسر مسعود ویلي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې پر مفتي شاکر برید په لاسي بم شوی دی. د ویلي د مفتي شاکر امنیت ته خطر و، د اسلامي دولت نومې ډلې له لوري ګواښونه ورته کېدل. تبلیغیان مفتي صاحب سره نه لګي، اډو دي نه لګي. نو زه ولې تر قبر کې ته زما پکارېږي؟ ولې عبدالوهاب صاحب د تلې د میزان واکدار دی، مولانا الیاس صاحب واکدار دی، زکریا صاحب سره د آخرت چابي ده. اډو دي تا ما سره نه لګي، زما خو در سره لګي که نه، زه خو به درته حق وایم. نو دا ټریفیکونه شروع دینداره سړی هغه دی چې هغه بستره واخلي او ښځې او بچو نه توبه وباسي چې ښځې. مفتي شاکر څو ورځې مخکې یوه وینا کې ویلي و چې پر واټساپ ګروپ ورته ګواښونه کیږي او د دغو ګواښونو سکرین شاټونه یې ځایي تاڼې ته هم شریک کړي وو. پر مفتي شاکر څو ځله پخوا هم د بریدونو حادثه شوې وه او هغه د پاکستان پر دولتي ادارو تور لګاوه چې غواړي په نښه یې کړي. د منبر پر سر او ځینو ویډیوګانو کې بیا ویل چې ژوند ته یې ګواښونه کیږي او په ټکو یې که په نښه شي مسؤلیت به یې د پاکستاني ادارو پر غاړه وي. په بمي چاودنه کې د ده وژل کېدو د پیښې مسؤلیت تر اوسه لا چا نه دی منلی. ما ته ووایي چې ما سره د ډي سي سرټیفیکیشن شته، دا به ته ماله راکړې. اوس پرې روان یې چې ته یې را نه کړې که نه، یقین وکړه ته به ما نه په دې څوکۍ کې هم د خدای په فضل ډېرې ورځې نه تېروې او بیا نور دې هم نه پرېږدم در باندې ریډ کوم. دا یاد وساته، نوټیفیکیشن به راکړې. واره خبره واره موږ د دې کور کلي د ډېر عوامو خدمتګار یم. ما ته حکم وشو چا درته وکړو؟ راځي که نه چا نه دی قانون د ایس په لاس کې نه دی. دا ته پته شته چې صوبېدار صاحب ته هم پوهېږي، زه هم پوهېږم، ته هم در سره نه ضایع کوم چې در سره نوټیفیکیشن وي. زه د نظم ډي سي دا اختیار نه لري چې وربري ووایي چې پلانکی ودروه. ایس اختیار نه لري، پولیس اختیار نه لري، نوټیفیکیشن اختیار لري. خبره وکړه، زما دا خبره وکړه.
بس ما ته اختیار د شته ماته چې نوټیفیکیشن را سره دی بس هغه راک دا علاقه ده زموږ ورونه ما به سکیورټي درکړی ما به افسران خو ته سره خبره کوله ما سره دی ولي کوله ته خو ته سره خبره کوله تاسو بدنام کړو کنه ولې چې د خلکو ته تلاش در شولې او بدنامي زمانه ولې ما سره ما څه کنځل نه دي کړی ما ته سپورټ سټوري نه دي نور رسپکټ بیان دي بیان دا ولي وای زما دې د الله په دې کلام قسمی چې زه دې وې ادارې سره زه خالص پاکستانی یم او زه خالص د مظلوم ملګری زما زړه پوخ دی نن نه ده زما 3 ځل زوی پورته کړی شوی دی 2-3 ځل زه اوچت کړی شوی یم زما کور ته خلک زه په هر پښتون خفه کېږم خو حوصله مې پښتون خو په والله چې د الله سستا مارې ته وایي چې وایه نه چې یم زه به منیر شاکر منیر شاکر څوک و؟ مفتی منیر شاکر هغه وخت راښکاره شو چې د لښکر اسلام په نامه یې یوه اروپا کې ډله جوړه کړه. په 2004 او 2005 کلونو کې یې د خیبر ایجنسۍ باړه کې د لښکر اسلام او انصار الاسلام ډلو ترمنځ جګړه ونښته. منیر شاکر له دې وروسته ځان پټ کړ. د لښکر اسلام ډلې مشري بیا د منګل باغ لاس کې شوه، خو د دغو ډلو ترمنځ نښتې همداسې روانې پاتې شوې چې ورپسې سیمه کې په لویه کچه پوځي عملیات وشول. له څه مودې په تېرېدو وروسته مفتي شاکر هنګو کې د تدریس او ښوونې لړۍ بیا پیل کړه، خو وروسته بیا له پېښور سره نږدې ورمړ سیمې ته ولېږدېد. مفتی منیر شاکر په ټولنیزو رسنیو خورا مشهور و. دته اړوند پر ټیک ټاک اکاونټ یا حساب یې 93,000 فالوورز یا څارونکي لرل. د پښتون قومي جرګې غړی هم و او د 2023 کال اکتوبر جرګې کې یې له ګډونوالو د پښتنو حقونو ته د وفادارۍ لوړه هم اخیستې وه. د دغه جرګې یو مهم ویناوال و. د پښتنو د حقونو پر مبارزې او ویښتابه یې ټینګار کاوه. مفتی منیر شاکر په خپل دې نظر چې ویل یې مذهبونه له اسلام سره څه ځانګړی تړاو نه لري او دا چې دوی یوازې د قرآن دین مني. مفتی منیر شاکر دا 13 اکتوبر د ځینو هغو نیوکو ځواب کې ویلي و چې د حدیثو کتاب نه مني. ویل د الله له کتاب علاوه د انسان هر یو کتاب منم، خو د قرآن مطابق چې وي. د ویل منکر له یو کتابه هم نه یم، خو معیار مې ورته قرآن دی. دا تیره څه موده په خپلو ستغو ویناوو او ناندریز دریز پر ټولنیزو رسنیو مشهور شوی و. خیبر ایجنسۍ کې یې لښکر اسلام اروپا کې ډلې له مشرۍ بیا تدریس ته په مخې تګلوری بدل کړ او په وروستیو کې یې د دودیزو ملایانو پر وړاندې نیوکو ته مخه کړې وه.